حضرت اسرافیل علیہ السلام بشپیلے وی ما درته ویلو او اسرافیل علیہ السلام هغه فرشته ده چې هغه په دغه شپیلے مقرر کولو باندې الله کینولې. یو ځل نبی علیہ السلام نه چا تپوس کوي د خدای رسوله ته دا د عیش و عشرت جون ولې نه تیرې؟ هغه عجیبه خبره وکړه، وی څرنګې زه د عیش و عشرت جون تیر کړم. اسرافیل علیہ السلام په شپیلے خولې خاودې ده، سر یې په ټیټ کړی دی او غوږی الله ته مایل کړی دی چې کله به خدای حکم کوي چې پوکې وله ورکا، نو که دغه پوکې یې ورکا هر څه به ختمي، دا ټول اسمانونه او کائنات به دړې وړې شي. او څومره روحونه چې دي، که په جمدو کې دي او که په مړو کې دي، مړو ته هم د روح نسبت شته قبرونو سره، دا به ټول لاړ شي ختم بشي. بیا به رب العالمین یو بارانو کی په دې ټول کائناتو کې هیڅ بمنی، نه به اسمانونه نه به ځمکې وي، نه به انسانی، نه به حیوانی، نه به مړی وي، نه به غری، هیڅ بمنی. الله ته پته ده چې څه به الله به یو آواز وکړي، یو آواز به وکړي لمن الملک اليوم. یو وخت خو تاسو دعوی کولې دا د روس بادشاهي ده او یاره سپر طاقت دی، دا امریکا ده او دا بش دی او دا فلانکې دی او دا خو مضبوط طاقت دی، دا خو فلانکې بادشاه دی او دا هغه نه خلک یریدل، دا فلانکې بدماش دی او خلک د کوره ترې نشي وتی. لمن الملک اليوم، نن بادشاه څوک دی؟ بادشاهي د چا ده؟ دا آواز به الله وکړي. دی که نه فرعون دی او سر راپورته کړي، نمرود دی سر راپورته کړي، شداد دی سر راپورته کړي، د امریکې او د روس او د افغانستان او د پاکستان او سعودي او دا بادشاهان خو سرونه پورته کړي، هېڅ څوک به نه چې جواب ورکړي. فرشتې به هم نه، دا به هم خدای پاک ختمې کړي، فرشتې به هم لاړې شي ختمې به شي. الله به بیا په خپله جواب وکړي لله الواحد القهار. نن بادشاهي الله لده، الله بادشاه دی، هغه الله چې یو د شریک نه لري او زورور دی. ځان ته به هلته بیا د الله د قهار نوم وایي. الله رحیم هم دی، رحمان هم دی. دغه وخت سره به الله دا نه وایي چې لله الواحد الرحیم، لله الواحد الرحمن، دغلته به وایي لله الواحد القهار. هغه خدای بادشاه دی، اوس بادشاهي د هغه ده چې یو دی، ډېر زورور دی، د هغه زور ته د ځمکه اسمانونه انسان هېڅوک هم نشي ټینګېدی. ان بطش ربک لشدید، الله چې گرفت کوي مضبوط گرفتی، سخت گرفتی. څه موده چې تیره شي، اسرافیل علیہ السلام به بیا خدای را پیدا کی، دی به هم ختم شوي، هغه نه به هم سا وباسي. جبریل علیہ السلام او چې څومره فرشتې دي ټولې به الله مړې کی، دی به بیا خدای را جمع کی، شپېلی به ورکي ولا اوس بیا پوکې ووهه، بیا به پوکې ووهي، چې پوکې ووهي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. بیا به خدای پاک دا خلق ام اقص قبرونو شکل کې برابر کی اور اپاسی به روان بی. د شام په ځمکه به د محشر میدان جوړي، د شام ځمکه دا ټول خلق باغې ته رواني، ټول به رواني، راغونډېږي به ورو، قبرونو نه به پاسي. بیا چې خلق قبر نه پاسي په کوم شکل به پاسي؟ نو بعضې خلق خو به دی چې سترګې سینګ وغاړئ، د لاسونو خپو کې به والا الله د وزرو طاقت پیدا کړي، خو چې د لاس او خپې وړقئ نو پاوا به شي. چې دی پاوا شي نو یو خشته ښکلې محل او مزیدار بلډینګونه به ورته ورښکاره شي، هلته به ورسي. چې هلته ورسي نو هلته به څوکیداران فرشتې دا به جنتي، هغې به ورته اشاره وکړي ودرېږه څه کې کوم ځای نه راغلې؟ وایي هغه ځای نه راغلم، دلته څه کې؟ دا ځای راته خشته ښکاره شو، نو هر سړی خشته ځای له منډه وایي. نو خو پاسېدم او چې داسې مې ځان ته وکتل او دا لاسونه مې وړقول، نو د لاسو خپو کې مې د الوتو طاقت پیدا شو. راوالوتم دلته رالم، لار کې چا منع نه کړم. نو وایي ته مهرباني وکړه واپس لاړ شه. دې دروازه باندې به هغه څوک ننوځي چې هغه سره یو ګیټ پاسي. چې څوک په یو علاقه کې په یو دروازه نه نوځي، دا ملازمین په یو علاقه کې هر سړی نه پرېږدي، هغه څه چې یو پاس یو کارډ ورسره وي، هغه دننه پرېږدي چې چا سره کارډ نه وي هغه نه پرېږدي. نو ته لاړ شه عملنامه راوړه، د جنت د داخلېدو کارډ به د انسان عملنامه وي. لاړ شه هغه کارډ راوړه، عملنامه راوړه، د هغې نه پس به ته دلته داخلېږي. دی به په تکرار یو بل سره دی به نه یاره ما پرېږده چې زه ور دننه شم، به نه یاره ته لاړ شه عملنامه راوړه. دې تکرار کې به د الله د طرف نه اعلان وشي چې دا زما هغه بندګان دي
کہ لدی عمل نامے ضرورت نشتا، لدی دا حساب کتاب ضرورت نشتا، دا بی حساب بی کتاب جنت تداخلم دروازہ و تکولو کے الحمدللہ. او دا با نبی علیہ السلام دا امتی گورے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی با مسلم شریف کی حدیث تے کہ دا ما دا او امت او یا زر کسان با بی حساب بی کتاب جنت تزی. اس بتا سوچ کے پزڑا کہ چیرا او یا زر کسان خمون کو پکی نرازو لیکن او یا زر صحابہ دیر دی لکنا خو صحابہ زیادتی نو من کو پکی بالکل نرازو. نو بیا بل حدیث تے پسائی مسلم کے کہ دا او یا زر کم جنت تزینو دے کہ بہر یو سر او یا زر مرگری الحمدللہ ہر یو سر او یا زر مرگری. یارا ما پا دے اللہ کی سوچ کو میں بیا پکی منگ نرازو زکا نرازو چھے صحابہ دیر دی، تابعین دیر دی، امامان دیر دی، علماء دیر دی، شہداء دیر دی، صالحین دیر دی، اولیاء دیر دی. نو بل حدیث پہ مسلم شریف کی منتو چھے او یا ذرا با جنت تزی اور یو سر او یا ذرا دری لپی بخلی راوالی جنت تبے ورولی ناغا خو زمان لپا نلا چی پکی او موٹی غنم رازی یو پاو غنم پکی رازی ادا چالا پا دا جناب دا رب العالمین دا پا دا نو خدای دے مدغا لپا کی راولی دا بی حساب بی کتاب والا قوم دے. اگا قوم چی اللہ تے خوشحال دے گورا سر و مال اللہ لقربان اگا قوم دے. اگا قوم ندے چی دا جبا پا کنزلو چلے گی، دا جبا پا نارواو چلے گی، دا جبا پا غیبت چلے گی، دا جبا پا چغلے چلے گی، دا جبا پا شیطانت چلے گی. دا دن مسلمان اور کے ولار دے نا. اگا مسلمان چی خپل منزو دس کئی حرام خورے نزان ساتی خپل روجی نسی اے عبادت خودونا گران شیم ندی رونو گورے دیر آسان شے دے پدے نا کور تروانے ان چی فضول لگے نو تسبو باندے اللہ اللہ لگو آئے کنا لا الہ الا اللہ آئے کنا. دا سوچ ذہن کے واچا وجدل تفرشتے ناس زمانے کے لکی حیاء دل قوما دا نیکے زب پدے گتو ویمہ چی دا فرشتے زمان دا نیکے اولی کی دا حیاء کم دے فرشتونا گناہ والا فرشتے نخوش اغیم خپکی گستا پا گناہ لی کرو باندے وہ دمرا اللہ میرا بانا دے کہ کل سڑے گناہو کی کنا ندادا نیکو فرشتے راخی طرف والا کرام الکاتبین دے گس والا سردارانی دی نا گس والا زرخ پل قلم رواجی لکل شروع کی دا خی والا ورطی ملی کیسا برو کہ توبہ باسی لگ محلت والا ورکی اغی بیا قلم والی لکل وی لگ صبر وطاو کہ بیا کہ بیا لگ سات تیر شیغی بیا قلم رواجی لکل کئی دا خی والا ورطی یلتا سو بیا لگ صبرو کہ لگ دیس تو مانشی توبہ باسی نچے لگ سات تیر شناغی بیاوی اسنگ چلو کو یاروی بدبخت تا ہم سو گھنٹے انتظاروں کو اور اس تو مانا نشدو دی کے اس فرشتوں نے حیا پکار دا اللہ خوشحالو پر لگ سیس خدا خوشحالی گی. اگر اللہ بمونگ نخوشحالو چی مونگ لے گورا سمرا نیامتو نرا کری دی دا زمونگ کور زمونگ وجود زمونگ لباس زمونگ بچی زمونگ دوڑے زمونگ دا چی صد مخامخ اینو او دا غیر لوی خبر زمون مسلمانی و زمون ایمان دا اللہ را کرے دے دا بمون خپکو اللہ تا بمون سنگ خپکو تو زمون دیر میرا بانے دیر احسانات تیرا باندے اللہ کرے دے دا جن دے را کرے دے تولو لوی خبر عزت تیرا کرے دے دا بل دا درد ناس تیرا خدا ساتھ لیو ما خام خپل ڈوڑے تکینو غر مخپل ڈوڑے تکینو لا سخپو باندے روغ دے خدای پیدا کریو سترگا خدای باندے روغ دے خدای پیدا کریو غگونو باندے روغ دے خدای پیدا کریو بچی دے خدای راکلل کور دے راکل نو اللہ سنگ بتا خپکو او چی دا مسلمان بیا دا اللہ خپکی دا یر دیر بد قسمت مسلمان دے بل سڑے با پاسی دا قبرنا. دویم نمبر کہ بعض کسان پاسی سنگا ندیب جناب دا فرشتے بولا پدا سپیمو کی زنزیرو نواچائی یا اللہ تم تے اساتے سپیمو کے نو پراکاگی بے دیو دا چگی ہوئی چی صبرو کے ما سر خلا حساب کتابم نرشے و تاسو مارا کاگے کم خوابی بوزے وی آغا مخامخ جہنم تری بوزو غرغنڈینی اغی تری بوزو وی ما سر خلا حساب کتاب نرشے وی صبرو کے چی حساب کتابو شی بیابا میں بوزے
پدې تکرار به هغې وایي نه مونږ بدبوزو دی دی وایي مه مې بوځه حساب کتاب را سره وشي د الله د طرف نه به اعلان وشي یا بنده تا کړي څه دي چې د سره مونږ حساب کتاب وکړو څه نیکي دی کړې ده هغه سړی به دا خبرې کوي چې چا خو څه نیکي کړي که نه ته څه کړي دي چې مونږ څه حساب کتاب وکړو وی راکړه کې راس پې موږ د جهنم ته پړ به ورغورځوي بعضې کسان به جناب چې سر به ښکتي او خپې به پورته یې روان به تپوس وشو د خدای حبیبه په سر به څنګه ځي سړی وی هغه ذات چې تا له پخپو کې رتلو طاقت اچولی دی هغه ستا په سر کې هم رتلو طاقت اچولی شي بعضې کسان به داسې وي د خنزیر مخ به وي او جهنم ته به رواني بعضې به د سپوش په شکل جهنم ته رواني بعضې داسې به چې سر څنګه اوچت کړي یو خشته مزیدار وجود به ورته ولاړی دی به ورته ته څوک الله یې سره خو کي د ما لومبۍ سترګې پته ولګېدې وایي زه ستا نیک عمل دنیا کې زه پتا د پاسه سور وم ته مې خپل خواهش ته نه پرېښودې اوس ټیټ شه چې اوس زه راته ټیټېږم زما د پاسه راسور شه چې حساب کتاب لرې بوځم هغه نیک عمل به ورته ټیټ شي او دی به پې سو شي او د الله حساب کتاب له به ورسوي بل یو سړی به سر به روچت کړي چې څنګه سر روچت کړي یو بل شکل به ورته ولاړي یو خراب شکل به داسې خراب شکل به بیکاره بندې کړه یو خراب شکل باندې به نظر ولګي دی به ورته وي ته څوک یې چې د ما لومبۍ نظر پته ولګېد لومبۍ نظر مې پته ولګېد ته څوک یې اب ورته وایي چې زه ستا بد عمل یم دنیا کې ته زما د پاسه راسور وې مزې دې کولې اوس ټیټېږه چې زه در باندې سور شم د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي په زور به را ټیټ کړي دا بد عمل به پې سور شي هلکه غویانو له چې خلک د شانه دا ستن ورکوي دا ستن چوکه به ورکوي او بوبېځي میدان د حشر کې به دا خلک څه کوي میدان د حشر کې دا خلک به خپلو خولو کې ډوبي پرون په ترمذي کې مونږ حدیث وی خپلو خولو کې او داسې د چا به خولې د کونډو پورې به د چا به تر دا ګیټو پورې د چا تر نامه پورې او د چا تر خولې او غوږونو پورې به خولې وي خو یاد وساتئ د دنیا اوبه چې دي هغه سطح برابر ساتي دنیا کې چې اوبو بیږي یو شانی د آخرت خوله به د دنیا د اوبو په شانتې ني چا نه چې کومه خوله بیږي هغه پورې به ودرېږي زما خوله به د ما نه بل چاله نه دي دومره خوله به د نه بیږي دومره د انسان نه چې هغه به تا پورې ودرېږي لکه د جامې په شانتې لکه بالټي کې چې سړی ولاړي لکه ډیګا کې چې سړی ولاړي نو چې څومره انسان ګناهګار دی هغه به زیاتې خولې ځي نو او ده پورې به ولاړي نو دی پکې ډوب پروت نو جناب په دا خولو کې به انسان ډوبي او لوی تکلیف پي په مصیبت کې به مبتلی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي داسې چې د دنیا کې له هوښیارانو دا بالته هم پکې داسې وي بعضې پکې عمرونه خو به یو شانتي راپا به چې یاره د حساب کتاب به الله کله شروع کوي بعضې به یاره یو چل نه کوو ځای چې لاړ شو آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی او نیکه په خپل اولاد خفه کېږي چې هغه را پیدا کړو هغه ته سپارش وکړو چې د خدای لپاره موږ حساب کتاب شروع کړي الله حساب شروع کړي دی به لاړ شي طلب به یو نه به تپوس کړي آدم علیه السلام بل نه به تپوس کړي د پیغمبرانو به ځان لفظی وي را پیدا به کړي دی به ورته وایي چې ای آدمه ته د دې ټول بشر انسانیت پلارې او ته د خپلو بچو ته نه ګورې چې په څومره مصیبت کې مبتلا دي د خدای لپاره الله دربار کې سوال وکړه چې خدای حساب کتاب زر شروع کړي آدم علیه السلام به ورته وایي انی لست لذلک زه دا کار نشم کولی او ته خو پیغمبرې وی نه که زه د خدای دربار کې ودرېږم او الله ته ویم چې خدای زما د اولاد سره حساب کتاب شروع کا او خدای ما ته وی ښه دا خو ستا د برکت هر څه شوي دي که تا د اونې پاڼې له ګوتې نه وې وروړې نو دنیا ته به نوتلې دوي بیا به خدای له څه جواب ورکړو نشم کولی دغه ځای کې زه دا نشم کولی ګوره پیغمبران به یریږي دومره به پیغمبران یریږي چې حضرت عیسی علیه السلام متعلق راځي الله به دې تپوس وکړي اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين اے عیسی تا ویلی دي چې د ما زما د مور عبادت کوي دی به وایي چې ما قلت لهم الا ما امرتني الله ما نه دي ویلي ګوره ما خو هغه ویلی دي چې خدای تا راته څه ویلي دي
دا خبر ما نه دی کړی، دا به خدای پاک ته پته چې نه دی کړی، خو بلې عیسایانو به هلته کې دا یو زوره نه ورچې چې تاسو خو وایئ چې ګنې مونږ ته عیسی علیه السلام وي، دا خو انکار کوي. نو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله د عیسی علیہ السلام نه خدای دا تپوس کوي که نه، دا تپوس قدرې دومره به په هغه باندې زور راشي چې د هغه به د هر ویښته نه د خولې په ځای وینه روځي. دا د عیسی علیہ السلام حال دی، پیغمبر جلیل القدر معصوم، پاتې بل چا سره خو هغه داسې جهان نه دی لکه د دنیا په شان دی. یو داسې میدان کې به خلق ولاړي چې په هغې کې به لوړه او ښکته نی، غر غونډی ټیټه به نی، د تختیدو ځای سورنګ مورنګ پکې نشته، اونه پکې نشته، کوټه پکې نشته، داسې یو میدان کې به ټول ولاړي، تیختم پکې نشته. د میدان حشر نه گیر چاپیره د جهنم تاو د جهنم گیر چاپیره کم خوا به تخته، په جهنم د پاسه سویرات پل دی نری، په هغې غاړه جنت دی. ښه نو دی به کم خوا؟ دنیا کې خو به دا وتښتي او طرف دلته کم خوا تښتي؟ دنیا کې خو به دا پیسې استعمال کړل ته پیسه هم نه استعمالېږي. څه به کې اوس جناب چې آدم علیہ السلام ته بوی خمونږ څوک یاره وي دا یو ذر دی یو پیغمبر خیمه حضرت نوح علیہ السلام له ورشي زمانه پس دویم نمبر دا مخلوق د هغه نه بیا پیدا دی. دویم آدم ثانی دله به ورشي. مونږ دپاره خدای دپاره څه دعا د خدای په دربار کې وغواړه. ابوی زم نشم کولی ځکه چې ما ته خدای وی چې د زوی دپاره غږ مه کوه، ما د زوی متعلق زوی مې کافر و د خدای په دربار کې مې دعا غوښتې ده، دغه یو غلطي ما نه شوې ده. حالانکه پیغمبر نه ګناه نه کېږي، ګناه نه معصوم دی، دا یو اوږده مسله ده دې وخت کې نه ویم. یا دا دویم بعضې علما حدیث کې یو کې بل هم راځي چې ما خدای قوم ته خیري یو ځل کړی دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا چې دې کې یوم جم دی پرې نه دی. نو که ما ته خدای وایي چې ښه اوس یې سپارښونه کېل در ورته خیرې کول نشم کولی، انی لست لذالک، دا کار زه نشم کولی. خلق وی منگ سوکو یره ابراہیم علیہ السلام یو پیغمبر دے غلا ورشه دا خدای پنیز بہترین درجے لوی درجے پیغمبرانو کم رفع بعضهم فوق بعض درجات درجے دی بر مرتبے دی اغلب ورشی ابو تو ازم نشم کولی یو بانا بوتو یو بانا نا بلکی یو وجدا خمونگ سوکو موسیٰ علیہ السلام لورشه موسیٰ علیہ السلام لورشه با مویزه نشم کولی. خلق وی منگ سوکو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ورشی غلب ورشی ابو ازم نشم کوئی. خلق بھی منسو خلق خود پا گرمے کی خود منگ بے خواتا ابو اتوی ذرت یو پیغمبر خیمہ بغیر داغن بلخوا مزے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلب ورشی اور صفتون ابو اتوی پیغمبر علیہ السلام کی ددوالو جہانو سردار مبارک فرمائی اگد حدیث مشکات کے وی مالا بدا خلق راشی په مسلم شریف کې مشتا چې راشي خلق بوته وي چې بس بل خو مونږ اس وسو چاره نشتا، خو الله د پاره خدای ته درخواست وکړه چې خدای حساب کتاب شروع کی قدره نور خبرې رستو دي څوک په جنت ته دي څوک چې کار شروع کی دوزخ ته دي هر خوا خو چې د دې غم نه خلاص شو کنه. نو نبی علیہ السلام فرمایي زه به ورشم یو ځای ته مقام محمود ته د الله د عرش لاندې او التبز د دنیا د اور وزو برابر یوی افتے برابر اگدہ سجدہ وکم. نو چې په سجده پروت جبریل علیہ السلام براشي وي ته وایي چې پاسا ته چې څه غواړې د هغې تپوس وکړه شابه وایه. نو نبی علیہ السلام به لومبې دا سفارش وکړي د مسلم شریف حدیث دی چې یا الله زه دا غواړم چې د مخلوق خدا ستا د مخلوق د حساب کتاب ورسره شروع کړه. اللہ با حساب کتاب شروع کی حساب کتاب چے اللہ شروع کی دمر ضرب او کی عقل نبار خبری دی کنا دا دنیا دا شپگو گینٹو نیمیر وز شپگ گینٹے اندازہ کے با اللہ طول مخلوق سر حسابو کی شپگ گینٹے کے با قصہ بیغمشی دا دمر لوی رز کا الف مما تعدون پچابا زر کالا تیری گی زر کالا دنیا زر کالا او پچا کا 50,000 سر 50,000 کال او پچا تیریگی سختا او پچا با دمر زر تیرشی لکه د سحر د سنت 2 رکعاتو برابر پچا با دمر زر تیرشی لکه د مازدیګر نه تر ماښامه پورې ټیم لکه د خوشحالی شپه خلک وي زر تیریږي
او د غم شپه وي نه تېرېږي. دا زمونږ د پښتنو مثال دی. او هلته خو ټولې خبرې بیا د عقل نه بار خبرې دي، د الله فیصلې دي خپلې. خدای دې په مونږ داسې تېره کړي لکه د سار 2 رکعات. حساب کتاب چې شروع شي تله د میزان ولګېږي نو تله حساب کتاب به څوک کوي؟ الله به کوي، خپله به الله نګراني کوي. او بیا چې کب آدم علیہ السلام به ټول مخلوق ته ولاړي، لږ یو 100 منټه زه اخلم ځکه چې لږ لیټ رالم، زما یو میلمه ضروري غوندې راغی، هغه سره لږ ایثار شو. آدم علیہ السلام به ولاړي جناب، ټول اولاد سره چې حساب کتاب کېږي، تله د میزان به لګېدلي، الله به خپله نګراني کوي په خپله. جبریل علیہ السلام به ولاړي، وحی هغه راوړی که په هغه څوک اعتراض وکړي چې صاحب مونږ ته خو څه وحی نه ده راغلی، مونږ ته خو ستا اسلامي قانون نشته. اسرائیل علیہ السلام به ولاړي که څوک د اعتراض وکړي چې ده خو ما نجیب په ډېر زر ساه وویستل او زه خو عبادت ته پرې نه ښودم، چې هغه ووایي چې خدای تا راته ویلي. ښه د هغې نه علاوه کرام الکاتبین به ولاړي چې ستا نیکۍ لیکلي دي. څوک دا ونه وایي چې جده ما خو یو نیکي پلانګي دی کې کړې وه، هغه نیکي خو ما په دې کې نشته، ما خو حج کړی ده، ما حج خو دې کې نه دی لیکلی. هغې به ورته وایي چې تا کړی خو تا ریاکاري کړې وه، یا دا دې کړې وه، یا دا دې کړې وه. ښه جناب کرام الکاتبین ګناه چې ما پلانکی ګناه خو نه ده کړې ده، را په زیاتي لیکلې ده. هغې به وایي نه پلانکی ځمکه باندې یې کړې ده. دا بانې به هم کېږي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي بعضې خلک به د دنیا نه دروغجن نه، هلته هم دروغ وایي. خدای دا ګناه خو ما نه ده کړې. الله به ورته وایي دا زما کرام الکاتبین تا کړې ده، وایي خدای ګواه غواړم. دا کرام نه په دا کې دا خو ګوان د ما نه دي، دا خو ما نه لیدل چې ما تاسو وایي ما هغه ګوان غواړم چې زما د خپل موجود انسانانو والا ګواني. ته خو پټه ګناه کړې انسانان هلته کوم دی. الله به ورته وایي ښه چې ستا د وجود پتا په خپله ګواه کړم او به یې منې. دی به وایي وجود به څنګه وایي یا خدای دا منم. کفا بنفسک اليوم حسیبا، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. نو الله بس جلوی کی اليوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. جب باندې به کلک مهر ولګي، لاسونه به خبرې شروع کړي ما باندې دا ګناه کړی، خپې به خبرې شروع کړي په ما ورپسې تللی، هر اندام به ګویې وکړي چې په ګناه په ما کړې ده. دی به خپلو اندامونو ته په کنځل وشي چې زه خو تاسو دپاره دروغ یم بچ کوم او تاسو په ځان په خپله ګویې کوئ دا وکړئ. الله نه خو دروغ پټولی نه شي. نو تله د میزان کی حساب کتاب چې شروع شي نیکۍ یو طرف ته ګناه بل طرف ته، او دا سخت. او ګوره هر پیغمبر ته به خپل امت هم ولاړي، هر امت ته به خپل پیغمبر هم ولاړي. د ابراهیم علیہ السلام امت سره چې حساب کېږي به ولاړي، او چې زمونږ امت سره حساب کتاب کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ولاړي. الله اکبر چې مونږ سره حساب کېږي او نبی علیہ السلام ولاړي، او مونږ په داسې شکل تلیو چې هغه ګیرخریلې شکل نو څه بچ کې مخ په سترګې به ولګیا ورسره. په هغه عمل تلي چې هغه د پیغمبر علیه السلام خلاف عمل دی نو سترګې به ولګیا ورسره. په هغه ګناه تلي چې هغه د نبي اسلام نه وه خوښه نو سترګې به ولګیا ورسره. کم از کم په هغه عمل الله له لاړ شه. ستا په دغه قبر کې، ستا په دغه حشر کې د یو ډېر خشته ښکلي پیغمبر نه امید دی چې ما له سفارش وکړي، نو د هغه اخلاق د هغه عمل ځان خپل که نو په هغې عمل او اخلاقو لاړ شه. جناب چې او لومبي حساب کتاب به چا نه شروع کېږي زمونږ د امت نه. یو حدیث کې راځي چې حساب کتاب شروع کېږي نو اعلان به وشي چې پیغمبر علیه السلام نوم چې د هغه امت ته مخکې شي، چې هغې سره حساب کتاب کېږي نو لومبی به دا اعلان وشي نبی علیہ السلام ته چې ته په خپله خوښه یو کس را مخکې کړه چې زه ورسره حساب وکړم. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ټیم به په ما ډېر سخت دی چې خدای څوک ور مخکې کړم. دا لومبی ته را مخکې کړه بیا به ګورو سره. نو نبی علیہ السلام فرمایي ما سره به د قیامت په دې لوی میدان کې ښي طرف ته ابوبکر ولاړي، ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنهما. دا به زما وزیران دي د دنیا، هلته به را سره ولاړي. نو پیغمبر علیہ السلام و د حضرت ابوبکر لاس نه ونیسي او ورمن مخکې کوي به. نبی علیہ السلام فرمایي وی په ما چې چا څومره ما سره ښېګړه کړې د هغې بدل مو له دنیا کې خلاص کړی، په ما د چا احسان هم نشته سوا د ابوبکر نه. د هغه احسان زما د پاسه پروت دی
او علما نه دی خلاص کړي هغه احسان بدل به ولا خدای د قیامت په میدان کې ورکوي. دا وفات نه لږ مخکې ویلي دي حدیث دی. نو دا مټه به ابوبکر صدیق رضی الله عنه ونیسي ور مخکې کوي به چې تر مخکې چې تا سره حساب کتاب وشي. دی به په جړا شي لاس به ترې راکاږي چې دا د خدای رسوله داسې کې ما ور مخکې کې ما غر کې بل څوک ور مخکې کا دغه عمر دی هغه عثمان دی هغه مخکې وی نه تا مخکې کوم وی په جګړه به شي یو بل سره نبی اسلام به راکاږي دی به ترې لاس راکاږي او ابوبکر صدیق به جاري ورته چې دا ستا د امت رسوایي ده ما خو هغه عمل نه دی کړی چې کوم الله له پکار دی. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په آواز دا 52 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې د قیامت د ورځې بیان تاسو اورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ باندې سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د هر قسم دیني تقریرونو نعتونو تلاوتونو د پاره هم زموږ د دکان پته یاد لرئ. لکه دنیا کې خلک سوداګان یو بل سره کوي که نه ورته څه غواړئ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې داسې کار به وکړو زه به دا ټول د خپل ژوند عبادت تعالی درکړم ټول منځونه روجې حج او د هغې نه علاوه جهاد چې څومره کافران مې وجلي دي څومره نیکۍ مې کړي دي ټولې تا ته بخم تعالی درکوم او تا نه یو وړه نیکي غواړم پټۍ نیکي ده نه غواړم او زما د ژوند کې څومره نیکۍ منځونه او صدقې او دا کافر مې وجلي دي جهادونه مې کړي دي نبی علیہ السلام سره مرګتیا مې ټول درته بخم. ابوبکر صدیق ورته څه نیکي غواړې وی هغه 3 شپې چې تا د پیغمبر علیه السلام سره په غار ثور کې تېرې کړي دي هغه راته راوبخه زه تا ته دا د خپل ژوند ټولې نیکۍ بخم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته په ژړا شو وی عمره دا خو لا ته دا نیکۍ راکړې که دا ټوله دنیا او د ټول اسمان لاندې او ځمکې د پاسه کل مخلوق ما ته ټولې نیکۍ رابخي د هغې غار ثور د 3 شپو خو څه کوي چې د 1 ساعت هغه سیکنډ او منټ نیکۍ به هم ورته ونه بخم. خو په ما یې الله یو احسان کړی دی هغه فضل په ما خدای کړی دی چې نبی علیه السلام په دا غار کې د ما سینې ته ډډه والې ده. واقعي صحابه پیغمبر علیه السلام سره ډېرې حقیقت تا دی محنت کړی دی ډېره مرګرتیا او ډېرې قربانۍ کړی دی لیکن فرمایي چې د هر چا بدن مې دنیا کې خلاص که سوا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه د احسان بدل به هغه له خدای د قیامت په میدان کې خلاصوي. راکاږي به او بیا به ابوبکر هلته یېرېږي رضی الله عنه خدای سره به څوک حساب کتاب کوي ما مخکې کوه او د خدای رسوله ولې د رسوایي به دې راشي د امت لکه که په ما لومبې اعلان وشي چې ابوبکر جهنم ته روان کړي نو څه به کېږي بیا امت به ټول رسوا شي ما مخکې کوه بل څوک ور مخکې که زه خو ډېر ګناهګار یم د خدای دربار کې نشم ودرېدی او نبي اسلام به هم جالي راکاږي به دی به هم جالي لاس په رستو کوي چې واقعي ابوبکر غوندې سړی په حساب کتاب کې فیل شو ګټي به څوک ابا نه مخکې کېږي او دی کې به جناب د الله د طرف نه الله به آواز وکړي ای حبیبه تا نه دروغجن کوم الله تا نه دروغجن کوم ځکه تا په خپله فرمایلی دي چې ابوبکر فی الجنه ابوبکر جنتی دی د 10 کسانو نوم پیغمبر علیه السلام په یو مجلس کې اغشته دی چې دا 10 کسان جنتیان دي یو پکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی او سردار یې دی تاره د نوم هغه شي دی جنتی دی تا نه دروغجن کوم زه ابوبکر دی بې حسابه بې کتابه جنت ته لاړ شي هغه او یا زره به شروع شي زه دی جنت بې حسابه بې کتابه بیا به چا نیکۍ درنې دي ابه جنت ته ځي د چا نیکۍ سپکې دي ابه جهنم ته روانېږي دغه د خدای حساب کتاب دی نو عایشې صدیقې رضی الله عنها د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو او دا تپوس حضرت زید حضرت یو صحابي دی د پیغمبر علیه السلام حضرت انس رضی الله عنه هغه هم کړی دی چې د خدای رسوله د قیامت په میدان کې موږ به کوم ځای ګورو کم ځای به دې ګورو ځای راته وښایه وی 3 ځایونو نه خطا کېږم د میزان تلې سره مې ګورئ د حوض کوثر په غاړه مې ګورئ او چې کوم پولیس فرات دغه ځای کې مې ګورئ دې 3 ځایونو کې به یو ځای کې زه خامخا موجود یم دې نه خطا کېږم ور صحابو ته ځای تپوس هم کړی دی
دغه رنګې مونږ ته هم دا پته ولګېده چې نبي علیه السلام تکلیف پېښې دی دریو ځایونو کې خو چې پیغمبر علیه السلام سره خو هم د سترګو لګولو څه شان پرېښي هله که نه څه شان خو مونږ پرېښي که نه و سترګو لګولو شان هم نه دی پرېښې او بیا هم ورپسې په محشر په میدان کې منډې وو ای د دنیا په دې 5 ورځو دپاره مونږ څه ناروا نه کوو ورونو ښه لږ څه ژوند دی زمونږ نیکونه څه شو زمونږ هغه پلاران څه شو زمونږ هغه مشران څه شو زمونږ هغه رشته داران څه شو خپلو سترګو سره مونږ ته پته لګي چې قبرونو کې دفن کړل دې مقبرې ته وګورئ څومره خلک پکې پراته دی دې لږ ژوند دپاره د معمولي زندګۍ دپاره د دې لږ ژوند دپاره مونږ څومره څه هسې خپلو کې خبره کړو که زما خپل کوري په یو درس کې جوړوم که نه که ستا کوري په یو درس کې جوړی که نه جوړی لیکن دا د خدای کور څومره موده شو داسې یو خبره کوم دا به خدای انشاءالله اوس روان دی جوړ بشي دغه زمونږ د خدای سره معامله ده که نه که خپل بچی مې دی دا پرېږده ځه خپل بچی مې دی غرمې له وله کم نمبر ډوډۍ راوړم خپل بچی دی غرمې له وله چې سکول د یونیفارم او د مسئلې راشي بهترینه جوړوله پیدا کړې که نه بازار کې ګرځې ښه جوړوله راکړه او کور کې د خوا سره یتیم دی مسکین دی فقیر دی هغه له ورکوې ډوډۍ هغه چې د جامه جوړه دی واغېسته لکه زه خو چې سوچ کوم خو همدغه د کوټې لاندې که د 50 لکه روپۍ دروازې ګټئ همدغه کټ کې سملې دغه سوري ته کوټې لاندې او که د 2 روپو مزدور هم دغه ځای کې سملې او که د کروڑونو روپو مالک دغه خېټه ده دا بلا دا مصیبت دغه بلا خېټې ته به ډوډۍ ورچوي هغه به غریب بیا بچوي مالدار به ورته ورچوي دغه جامه به غریب هم اغوندي او دغه د 50 کروڑو روپو مالک به هم ورچوي صرف دونه فرق چې به لږ ښي او دا به خرابوي که نه اما د بلا د خېټه د ښه خوراک وړي چې ته به خراب ور واچوي که نور تاسو د کروڑونو روپو مالک نور څه کولی شي دا نور به څوک هغه خپل کروڑونو اربونو روپۍ نه نور څه جوړولی شي هېڅ هم ترې نه شي جوړولی خدای دې هغه ژوند دله درکړي چې د اطمینان ژوند دی که د 50 روپو مالک هم د 100 روپو مالک هم خو چې د اطمینان او د خوشحالۍ ژوند دی وي که ته د کربونو روپو مالک هم شي او ژوند دی د اطمینان او د خوشحالۍ ژوند څه پې یو لوی سرمایه دار متعلق راته بله چا خبره کوله پېښور کې یو لوی سرمایه دار نوم تاسو ځکه نه اخلم بیا پته لګي پېښور کې دومره سرمایه دار چې جناب د پلازو مالک دی د پلازو او زما خپل اندازه ده چې د هغه د دروازې لکونه روپۍ مدن دی وایي دایره داسې چې کینم غرمه ډوډۍ ته دا نوکرانو ته وګورم او د خپلو بچو ته او د نورو خلکو ته وګورم او دا کم خوراک خوري او زما څه خوراک دی یشېدلې ساګ یشېدلې مهې دا مې خوراک دی دې نه زیات خوړی نه شم ډاکټر پابندي لګوي دې نه زیات نه خورئ او چې د شپې سبلم نو د نشي د ګولو نه بغیر خوب نه راځي مولوي صاحب څه چې راته وښایه چې خوب راشي خوب نه راځي څومره مال خو سرخوړی زیات دی هغه غم هم زیات دی که نه فکر هم زیات دی که نه سوچ هم زیات دی که نه او چې یو بچی ته چا وتښتاو الله اکبر وی لیونی ګرځېدم چې زما دا جایداد هر سړی دوړی خو چې زما دا بچی را پیدا شي دا څه ژوند دی ما وی الله به ټیک کېږي جناب چې الله ته رجوع کې خان صاحب تا چې تر څو خدای ته رجوع نه کړې نه ټیک کېږي ما مونځ کوه روژه نیسه یقین وکړه که مونځ والا ورته حج دې کړی دی نجونه مې دې کړی الله دومره دولت او تا د حضور پاک مبارک ملاقات نه دی کړی نو زه خو وایم چې لږ ژوند دي سپوره ډوډۍ دي خو چې ته پکې مطمئن او خوشحاله هغه اربونو روپو دروازې د ګټې نه بهتر دی چې ته پکې مطمئن دی څه پکې نو به هر صورت دا د قیامت د میدان حالات مې درته بیانول افحسبتم انما خلقناکم عبثا تاسو څه خیال چې ما دغسې عبث پیدا کړي وانکم الینا لا ترجعون ما ته به واپس نشئ الله به بیا فرمایي چې ګوره که مهلت درکم او دا نیکي د چا نه وغواړې بیا به سي غوښتی شي وی خدای دا خو ستا په ما ډېر لوی احسان دی که مهلت دې راکړه اوس پرې د چا نه وغواړه وی ښه لاړ شي یو نیکي د کم د چا نه وغواړه دې بله کې سوچ کوي دا خو وړه غوندې نیکي ده خو که چا ته مې ووایي راکوي یلاله دې به لاړ شي د ټولو نه مخکې خپلې مور پسې مورې زما یوه نیکي کمه ده
او تعالی راغلی مت مهرباني وکا یو نیکی مال راکه. مور بوته بچی نه د نیکو سودا پکې نشتا، نیکی دی کمره بس خدای بچ کا، د نیکو سودا کسی پیسې نشتا. دی بوته یا مور کدا نیکی نه راکه خدا کا دوزخ ته می غورځي، ای بچی خدای ته بچ کا. یا مور ته زما غ مور نه چې دنیا کې بتاوي چې خدای راځوي می جوړ کې خیر دې ما دغه په دې بیمار کې هغه مور نه وي بچی دنیا سره پاتې ده. ولی نه راکې مور وي ګور تعالی کول دا یو نیکی در کوم زما کوم شنو بیا بس ځکه د قیامت میدان کې رب العالمین دا جهنم دا برا کایږي او یا زر واجب پکې چولی حدیث کې راځي او اره یو واګه باندې با او یا زر فرشته مقرره نږدې به کی د حشر دی میدان دی بوتا خپل واسطه را دي چې دماغ پلان کې مور او دماغ خمور او چې ما سره به احسان کو ای بچي په قلاره کېنه دا د دنیا قصې پسې نه دي دا کوستاله نیکی در کم او ستا پوره شو زما کم شي زبسکم لال بشي پلار سره بم دغه غب شپ لګیا بم ورنه کی لال بشي بیا رونو الله خزلا بچولا یارانو دوستانو لا هیڅوک بم نیکی ورنه کی دی بری لکه وای چې ما خو چې یو ورنه کی پیدا بشي دی خو خوندونه کو غمجن برا روان شي چې غمجن روان شي یو سړی به ولاړی ببر سر به نیولې ابو ته یلک ولې خپه وی ځایرا بس پرې مې لپاره وی نه ما ته وای څه چل شوی دی په قلار کې نه ستاره سره سدي وی ګور وای زه به پکار شم کله ما ساجت ما در ساجت پیښ شو دی بوته پلار پکار نشو مور پکار نشو بچي پکار نشو خزه پکار نشو اولاد پکار نشو تب مست پکار شي وی ګور ایسو بدینی پکار او کذا ما متعلق ضرورت پوره کیږي پکارېګا وی راشو ته وای الو ته وای وی زما یو نیکی کمو الله را سره احسان وکم مهلت راک په دې ټول جهان وګرځیدم چا برا نکړه هغه سړی وته خدا خو اسانه خبره ده یو نیکی کم ده وی ما درکړه وی را دې کړه وی ته ما پیژن دی به حیران شي چې خپل خپلوانو تعلقدارانو خو او مور نه کړ ته به څنګه ما پیژن وینا چې د دنیا کې لیدم نه بیا ولې راکې بس ځای ما نه یک وخت در نکړه کنه زه کله حل شو چې الله تعالی مخامخ اوس په خدای اس شیم پټ نه دي ارسنه خدای خبردار دی خدای نه کې قدر خلقو ته خی بنده پیدا کړی کی او الله پیدا شو خوشاله وي غریب چا در کجیل ته یو بنده ناشته اگر راکلا وی حاضر کې هغه بنده رب العالمین براغه ته پوښتنه کوي چې تا نیکی دل ورکړه خدای ولی ورکول دل خو چم نه ورکول وی خدای پاک زما د ایمان نه پس د کلمې نه پس دا یو نیکی وا زه خاصم د جهنم خشا کې دا یو نیکی مې وجما په اسم کار نه کیږي پرې دی مسلمان کار خو به پیو شي کنه دی خو به دوزخ نه بچ شي کنه ایثار او قربانی وته وي دا صحابه صفاتو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه بل به پزان غورکاو ځان باندې به لوګ نه تیرولا بل به غورکاو نن موږ څه کو موږ دا بل خدای دې لوګي ملک خو دې مول شو دا څه کنه دا بل تباہ بربادي خو دې خیمه زما دا خېټه ډکې دا خو مسلمان شی نه دا مسلمان طریقه او شی ودا دا چې ځان به اوګي پرې بل به مړې پیغمبر علیہ السلام یو ملمو چراغ یې دل څوک ډوړې ورکه ابو طلحه رضی الله عنه را کمال به کوړه بودم د خدای رسول چې کوړه بوته خدای دې وسشتا وې دومره سدي چې د ماشومان خوراک دی وې نبی علیہ السلام مل مرا کړی وې دا بس مول بکو وې څنګه به مړو وې دا ماشومان به ودکو او دې ملمته به ډوړې کېدو دې ته ایمان وای ماشومان او غلول په خندا او په خونده آران کې ماشومان هم وګو هغه ودکړل دیو ته ویلې خلیده چې خلیده خو یو کس جوړه ده نو دا خو کوم سره خورون دا وړه وته مون خلاص کو کوم نو خورون مل مثلا چې په خپل نو خورون مل یوازې خو دا خو مل مرام شرم دی دا چل وګو چې دا وړه هغه وخت دا پرده او دا شینو ته وړه راوړه کېده تم کې نو زمم کېنم وړه به سره شروع کو نو بیا وته چورګه دا دی رڼا کمر دا تیزو ما نو ورپا به سن پکې ور کې مړه به کې اسی په کې ګوتې وې چې دی وخت نه بلیږي نو مونږ به اصلي لا سورو مل ما به مول کو ومقلو بے اپنا ڈوڑا ہے کہ خودا دی خدا خاوندم کے ناستل ملمم کے ناستل
دا ښځه ویله د ډیډیوي ران لکه کمه ده لکه تیزو خو چې وله له ګوتې متې وایي نه کنه مړه کړه بیا بل ورځ صحابه ته ولې مړه کړه وایي ما خو تیزو له مړه شابه زر بله کړه یاره دا خو نه بلېږي باتی را نښکته شو زه راته یاره ډوډۍ به داسې په تیاره کې وخورو دوی به هسې ګوتې وړه میلمه موړ کړه دې ته ایمان وایي چې راغی هغه میلمه نبي علیه السلام ته الوی دغې سړو خو دا چل ما سره وکړه ماشومان یې هسې وده کړل په خپلې ناره شپه تېره کړه په مې ډوډۍ وخوړه دا آیات نازل کړه صحابو صفت دا دی چې ځان به لوږي پرېږدي او بل به مړی خدای دې مونږ کې دغه ایمان پیدا کړي مونږ وایو چې دا بل ګاونډي راته راموړ ولې ګرځي دا تربور مې راموړ راته ولې ګرځي دا رور مې راته راموړ ولې ګرځي دا فلانکي راته راموړ ولې ګرځي د ناره تېرو مو دې راته مزي چرچې کوي دا خو د مسلمان ټګي چوري قسم دې مونږ د دې مسلمانانو چې ټګي چوري جوړ کړی د مسلمانۍ یو ادب په مونږ کې نشته د مسلمانۍ یو خوی په مونږ کې نشته د پیغمبر علیه السلام قسم دې کې یو خوی په مونږ کې دا دونه غیبتونه چې د نبي علیه السلام کوي چې دا مونږ یې کوو لکه نه وایي اوس ټوله د پټو په غاړو په پولو باندې په جومات کې په بیټکونو کې په حجرو کې د غیبت او د مونږ سر دروغ ټوله راز دوکه ټګي چوري حرام خوري پردې مال وال او رزق وال بل تسکیمون او پولې باندې کول د بل مسلمان بیزتی پچا کول شیطانت کول دا شته په مونږ کې نشته ټوله کې شته دا مسلمانی ده پردې کانډر کول او پردې مال غلا کول دکاندار نه چې شي یو ځای شل خولې ورته خوږې کې او کله ورته ژبه تالوله بوځي او کله ورته شونډو له راوباسي یو زه خو ډېر غریب یم او سبا به درکړم او بل خو چې مال دې خوندي که بس بیا به درنه چا پلار وایي او یاد وساته نبی علیہ السلام فرمایي چې چانه دې مال واغش په دې نیت قرض چې دا به ورکوم نو خدای به توفیق درکړي قرض به خلاص شي اګه په دې نیت واغش رانه یو ځل ته ونی سمو دې معنی بیا والی خدای به هلاک کی داغه د خلاصولو وړو الله توفیق درنه کی ټول ګن کپین جوړ کړی دا مسلمان طریقې ته ګورو شیوه ته ګورا دوکو ته ګورا د جانسو ته ګورا د پروګرامونو ته ګورا دا خو نبی علیہ السلام په نه صحابه کړی دي نه قران کې شته نه په یو دین کې شته نه په یو او ځان ته وایي مسلمانانو مؤمنان اسه هغه غب شپم جوړ کړی خو دې موږ سوچ مسلمانان کامل مسلمان لکه بغض او حسد او مسلمان ته ټګي او چوری دا د مسلمان طریقه نه ده الله وې تاسو کې تا دې نیکی ورکړه او خدای ورمکړه ولې دې ورکوله وی خدای د اسلام او د ایمان نه په زما په عملنامه کې دغه وړه غوندې نیکی او نور نشته نو ما وی زرا شه ما خو پیسې کار نه کیږي دې مسلمان ور کار خو به پیوشي کړي الله ذل جلال به هغه ته وجستا خو یو نیکی کم واخو پوه شو ته خو جنت ته دې بل ته خطا قرباني وکړه زما په دې بنده دې رحم وکړه یا خدایا نو زیات رحم کوون کې خوځین ز پتا ز رحم کوم به حساب به کتاب جنت ته الرحماء يرحمهم الرحمن کم خلق چې په بل رحم کوي رحمان خدای به په رحم کوي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء لازم کې په مخلوق ته رحم او اسمان والا ذات په پتا باندې رحم وکي رحم چت شه دي لکه څه موږ رحم نشته هغه دې په پټنا سو چې مسلمان تیریږي دز دا رحم نه تا مسلمان دیو کړه هغه په بچو دیو کړه هغه په خله دیو کړه هغه په قوم دیو کړه سړی دې ملک د مرد کې هغه خو یو وخت مقرر یو ټیم مقرر خو لا خو تبع خدای له ورده کې بنه ورده هغه دکان ته لاندې باندې ستې خو شپې او د شیوا شي کندره په دکان نه سودا دا رحم دی دا پردي پټي باندې ورځو دا غن اخلاق او دا رحم دی دا پردي مسلمان نه سپې دا رحم دی پردي مسلمان بچو ته ضرر دا رحم دی چې ته دلته په مسلمان رحم نه کوي ته الله نصیب رحم امید لري ته په مسلمان دا خو له مسلمان نبی رسول الله فرمایي یو خدم په جهنم کې ولیده وی دا کولمی ځان پسې راخ کې دا خدای رسول ولی یو پښو یې تړلې و نه پرې خوده چې راځم کې نه پخپل راند خوراک کې نه هغه خوراک ورکاو تلوګې نه پښو مړ شو خدای پاک هغه پښو کې جهنم ته رسول بلا یو خدوا چلاله په پی باندې سپې او د تن نه شول جامه خو جبر استرا او قریبو چې مړ شوی وي د تن نه لاسا چې هغه خلر علی وی قتل چې په پی باندې خو برقه نشته نو خپل موزه اوس پړدا او لوپټه اوس پړدا هغه موزه په لوپټه پورې تر لوکوي ته ښکته کړه هغه موزه کې وبره وسته هغه سپی باندې اوس کړي دا هغه سپی باندې چې رحم وکړي رب العالمین هغه خل جنت ته بوتله دا خدای رسوله په حیواناتو چې رحم کو دې کوم ثواب شته هر هغه سیس چې دغه جمده حیوان وی پاغه چې رحم کوي خدای پاک به اجر درکړي سارو سره سونه ظلمونه کوي ها سندا سره سونه ظلم کوي غویانو سره څومره ظلم کوي
پیغمبر علیہ السلام جمعات کې ناست یو اوښ وله راغی په جړا شو ورته برلاړې شروع کړل جمعات ته راغی خو پرېږدی د حاجت دی سم لاس او چغې کړې ورشه مالک یې راولې چې مالک یې راوست ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړه ته په ده باندې کار کې خوراک نه ورکې او ستړی کې ډېر وی او صاحب دا کار کوم وی دا ظلم به نه کوې په دې باندې هغه وخت کې کار کوی چې دمی او ماړی او چې دمی نو پرانیدی چې ستړي شي بیا مه پرېږدی چې دمی نو پرېنیدی وګوره د غویانو سره موږ څومره ظلم کوو چوکې مړ ساتلي دي وینې م ته به یې ولې وینې او ډانګونه م ساتلي دي او په شړق د اسپو سره څومره زیاتې او ظلمونه د حد نه زیات کار پې کوو په څارو به ظلم نه کوې په سپو به ظلم نه کوې سپي باندې په پیشو به ظلم نه کوې په انسان به ظلم نه کوې خدای به در باندې رحم وکړي بهر صورتونو دغه میدان کې ډېر خلک به یو قوم به بلي نبي علیه السلام فرمایي وی ده به د حوض کوثر په غاړه روان یم د هر قوم د هر پیغمبر به خپل حوضي وی زما به خپل حوضي اوبه به یې تکې سپینې وي د واورې غوندې یخې به پی غوندې سپینې به شاتو غوندې خوږې به او چې په غاړه یې څومره کوزې پرتې دي ابه د اسمان د ستورو نه هم زیاتې یو قوم به را رواني مال او فرشتې به ولې مخ بل طرف ته واړئ زه به یم دا زما اصحاب دي زما ملګري دي پرېږدی اوبه ورکوم وی تا ته پته نه لګي چې ستا د وفات نه پس دوی څه کړي دي دا مرتد شوي منې به یې کړم د خپل حوض حوض کوثر باندې به نبي علیه السلام خپل امت له اوبه ورکوي الله دې زمونږ پکې نصیب او قسمت پیدا کړي دغه به د مزې وخت دی بیا به بعضې خلک جنت ته لاړ شي بعضې به دوزخ ته لاړ شي پل صراط باندې به تېرېږي په پل صراط چې تېرېږي هلته به صاحب یو سټ راوتي سټ حدیث کې راځي سټ به وي سترګې به هم پکې وي او خوله به هم وي غوږونه به وي چغه به کړي چې زه هغه انسان باندې مقرر یم چې کوم په دنیا کې کبرجن او کبرجن را دې خوا شی کبرجن دا یو جبار او کبرجن به په خوله کې چک پې لګوي جهنم ته به یې ورولي او جناب که د الله طاقت ته سړي خو په پل صراط به تېر شي که د خدای طاقت نه نو په دغه نري مزي د تلل ګران کار دی چې بیا جهنم ته وغورځېږي الله دې مساتي نو جهنم نه به رب العالمین بیا دا نیکان چې دا لږه نیکي ده دا به پکې ډېره مودی چې ډېره نیکي ده دا به لږه مودی چې ګنې نی یا کمی خدای بخلي به ته نیغ په نیغه وځي او دا نور پکې پراتی نبی علیہ السلام فرمایي یو دا د سجدې دا ځای به نه سوځي باقي به ټول اندامونه رده سوځي د جهنمي یو غاښ به دومره لکه د احد د غر عمره د ناستې ځای به دومره لکه 48 میله سرمن به دومره ډبلې دومره دا سرمن د 40 میلو په مزل به سرمن ډبلی دا ولې دومره غټ وجود ورکوي چې د جهنم هغه سزا وسکي او 2 میله او 3 میله به دا جبه ځان پسې راکاږي خلک به پې پرېږدي ورله او چې هغه کم تاو پې ولګي دا شونډه رابره به د سر دې نیمې له لاړه شي لاندې شونډه به دې نامه له راورسي الله دې مساتي دا مسلمانانو ورونو زمونږ د پاسه دا مصائب را روان دي دا دشوارې ګرانې سختې لارې په دې کې زمونږ مزل را روان دی سخت ځنګل دی سخت د غم او د ازغو د خدای د عذاب لارې دي زمونږ په مزل را روان دی هغه مسلمان چې لږ ځان کې عجزي پیدا کړي دې ژبې له کنټرول ورکړي دا ژبه نه ده دې له کنټرول ورکړي حضرت عمر فاروق ژبه نیوله او راښکلی زور یې ورکو او اح یې وله کور یو صحابي راغی وی دا څه کې عمره ویله ډېر الله سره په مصیبت کې مبتلا یم سار وختي نبي اسلام فرمایي چې سار شي دا ټول اندامونه د ژبې ته لګي چې ای ژبې ګورې موږ تا سره تړلي یو د خدای نه ویرېږه که تا نیکي وکړه موږ به سره ښه یو او که تا ګناه وکړه موږ به سره خراب یو په ژبه چې کنځلو کې لاسونه خپې ورسره روانې شي که نه دا ژبه لږ کنټرول که خدای په یاد کا د خدای په پیغمبر درود شریف ووایه او دغه دشوارې لارې را روانې دي هغې په ځان تیار کړې رونو ډېر اسان علاج دی یو پردي مال نه ځان ساتئ دویم د خپل فرض منځ کوئ ګوره معمولي شی دی بل دې ژبه باندې الله یاد کړي او د هغې غیبتونو چغلو او دې څیزونو ځان وساتئ الله دې په موږ باندې رحم وکړي دا یو تپوس دا کړی چې وسمه په سر یا په ګیره وهل څه حکم لري وسمه دا تور رنګ په سر یا په ګیره پورې کول دا ښه خبره نه ده هغه انسان یا هغه ښځه چې هغه مثلا واده کوي یو انسان دی یو هلک دی هغه واده کوي
نو که هغه په ګیره یا په سر باندې تور رنګ اومږي نو هغه جایز دی. دغه رنګې کومه جینۍ چې هغه ودیږي نو که هغه په سر باندې تور رنګ اومږي نو جایز دی. او اسې په ګیره باندې یا په سر باندې تور رنګ مګل دا ښه خبره نه ده. که یو انسان مړ شي او خدای ته ور مخامخ شي او د ګیره سپینې یا سر سپینې نو الله ذوالجلال وایي ستاره دې سپینو ډکو نه ماله حیا راځي نو خدای پاک به جنت ته ولي. او که دا ګیره ځان له توره کړې وي په سپینو توره کړې وي نو ځان له په خپله قصه ګډوډه کړلو نو غسل او اودس ورسره کېږي. که چا په ګیره یا په سر رنګ مګلي نو غسل هم کېږي او اودس هم ورسره کېږي. نجومي ته یا مثلا دا پیریانو میریانو والا ته تل جایز دی که جایز نه دی؟ نجومیانو ته خو تل بالکل جایز نه دی. دا کم په دکانونو کې ولاړي ناستې اکثر را مرغۍ مرغۍ ورسره او یې قسمت دله ګورم. زه یو ځل پېښور کې روان وم د بالیسار سره خوا کې په دې فوټپاث باندې یو مرغو والا ناست و. کله کله یې مټه راونیوم. زه داسې بل پریشانه شم چې خدای چا راونیوم چې مې وکتل اوس یو سړی دی مټې ونیوم. ما ته ته دې خواشه وروړه چې قسمت ته له وګورو. یاره غوسه راله مې داسې کار وکړه چې ځان له قسمت وګوره چې د دې دوړو نه د دې فوټپاث د ناستې نه ظالمه بچ شي. دا څه کې زما قسمت مې د خدای فضل دی ښه دی. خپل لمونځ اودس کوم او د ټول دین سره الحمدلله کوشش کوم چې ټیک ګناهګار ډېر یو خو مې خپل قسمت ځان له برابر کا چې د دې فخاریې د دې ناستې نه د دې مرغوغ د دې قصو پیسو نه خلاص شي. ما دې زبابه وایي دی وایي چې د پیغمبر هم جنازه چا کړې ده کم ځای کې کړې ده څومره کسانو کړې ده. که زه تا نه تپوس کوم چې ستا د پلار جنازه کې څومره کسانو دا د خپل شمېر معلوم دی؟ جواب به درکم خیر دی. د نبی علیہ السلام جنازه ټولو صحابه تقریبا چې په هغه موقع څومره موجودو ټولو کړې ده. او کومه کوټه مبارکه د عایشې بیبي کې چې وفات شوې دی او هغې کې جنازه شوې ده او هغې نه بار نه دی ښکلې شوې ځکه نه پیغمبر اسلام چې کوم دی وفات شو حقه دی به پروتي دوه درې کسان به ور داخلېدل او جنازه به یې کوله. ابه وتل بیا به دوه درې څلور کسان داخلېدل بیا به جنازه کوله بیا به وتل. په دغه طریقې جنازه شوې ده. که یو کس عالم نی او د قرآن حافظ ام نی نو مستقل امامتي کولی شي که نه؟ نو که په قوم کې عالم موجودی نو هغه بهتر دی. که په قوم کې عالم نی نو بیا حافظ چې څوک زیات ښکلی قاري وي هغه بهتر دی. او که داسې هم پکې ني نو چې کوم پکې نیکي هغه دی بیا خپل امامتي کوي. او نو دا سبحان الله د مازدیګر مونځ یو امام شروع کی او تلاوت په جهر شروع کی خطا شي نو مقتدی دی ورته سبحان الله یا الحمدلله وایي نو دغه فکر به برابر شي. او دغسې د ماښام منسوب کوي او د خطا شي امام او پټ تلاوت وایي نو مقتدی دی ورته سبحان الله وایي نو هغه ته به یاد شي. درې تولې کالې که چا سره وي او هغه سره نورې نغدې پیسې ني نو په هغه زکات نه واجبېږي. دعا وکړئ رب العالمین زموږ په حال رحم وکړي. خدایا دا لوی صحراګانې او دا لوی مزل او دا لوی مشکلات او دا لوی غمونه چې زموږ په سر کم را روان دي یا الله ته پکې زموږ اساني نصیب وکړه.